د سیماني درنو لیدونکو سلامونه مې ومنئ په دې تمه چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. نن له داسې یو چا سره غږیږو چې هغه د افغانستان نه دی خو د افغانستان سره لیونۍ مینه لري. ټول له نوم سره له څېرې سره اشنا استئ. په فرانسه کې اوسېږي، د نو اسماعیل نومېږي. د اسماعیل سره به په دې اړه باندې لنډې خبرې ولرو په دې تمه چې پای راسره اوسئ. اسماعیل او ستړی مه شئ، بخیر راغلئ. وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته. ډېره مننه. اسماعیل څومره وخت کېږي چې په اروپا کې او په فرانسه کې اوسېږئ؟ ما 8 کاله کېږي. درنو لیدونکو نو اسماعیل له قوارې سره او د څېرې سره نوم سره ټول اشنا استئ. بیا نو په فرانسه کې اوسېږي. دلته پښتو سره د څومره علاقه پیدا شوله؟ څنګه واڅېدلې چې پښتو ژبه زده کړې؟ د پښتو ژبه کله ملګرو سره یو ژوند کوو، یو ځای ژوند کوو، هلته زده کړې. کوم ځای کې د کار کوو هلته ملګري سره وکړه؟ یو ژوند سکول نه وروسته انډیوالانو سره یو کار پیدا شو، کار مې وشو، یو ځای ژوند تکا او کار کوي او شپږ نیم کال کوي. تاسو کورنۍ په سودان کې چې هغوی خبر دي چې تاسو پښتو زده کړې؟ خبر ده چې کله خبر څه ویل خوشحاله شو؟ خوشحاله، ډېر خوشحاله. ما ته ځان پام کوه، ځان مه کوه، داسې مه کوه، کله چې کار نه کوې. او دا ژبه چې یادوله د پښتو ژبه طبعا سخته وه، تا ته څنګه وکړه پیل کې؟ ولا اول کې بس ډېر اورله دی، بس بیا نور بیا خبره شو ډېر اورله دی. ډېر دې واورېدلې. او څومره وخت کې دا ژبه زده کړله؟ ژبه ته خبره شروع کړې ده لکه دوه نیم کاله کې خبره شروع دی. 2 نیم کاله کې. او بس یوازې خبرې کولی شو که نه ختم لوستلی شي، لیکل کې کولی شي؟ حتی لکه تکله نه یم، تجارې یعنې هو لیکلی به الحمدلله. او ویله خوشي ده؟ ویله م لکه عربي دی، لکه ستاسو لکه پښتو دغه لکه ټکي دی، لکه فرق نور ټول عربي دی. او په وروستیو کې افغانستان ته هم تللی وې، په دې اړه راته ووایه څنګه درته دا انګېزه پیدا شو چې افغانستان ته لاړ شې او چې کله تللې کورنۍ د خوا خصوصیت ما وکنه چکر به ځم چې افغانان زه غواړم افغانستان وزیت کړم. دا د مسلمانانو د ورونو دی، دا د حرکانو څه ځای دی، نو چکر به او افغانستان ته چې لاړې څومره وخت یې هلته تېر کړ او کومو ځایونو ته لاړې؟ کوم ولایتونو؟ 3 هفته، 3 نیم هفته، 3 هفته. 3 هفتې. او کوم ولایتونو ته لاړې؟ ما ډېر ته لکه کونړ، لوګر، خوست، پروان شکل خواته مې. او په افغانستان کې کومه سیمه کوم ولایت خوښ شو؟ افغانستان کې وروسته خبرې کېږي، ما ټول هلکانو زه ټول ولایتونه ټول وخت شو، ټول افغانستان هلته چې لاړې په افغانستان کې انسانیت او د مېلمستیا یا مېلمه راځي که نه خبره او په راتلونکي کې بیا هم پلان لرئ کله چې افغانستان ته راشئ؟ او بلان افغانستان ما ته جوماتونه ډېر ښه ښکلي دي، سره کې جوماتونه هغه هم ډېر او هلته دلته تاسو ویډیوګانې مې لیدلې وې چې ځینې وخت مرستې راته کومې ټولنې سره هلته خیریه بنسټ سره همکاري لرئ که څنګه اوس هم هغه فعالیت کوئ که نه؟ هو الحمدلله موږ هغه ضرور ما یو ورځ انټرنیټ ما سپېڅلی سره څوک غواړي که نه کومک باندې یعنې بس کومک کوي د او هغه خلک چې وایي چې پښتو ژبه سخته ده نه یادېږي، هغوی ته د پیغام څه دی؟ یادېږي که نه؟ ستا خبره دا د هر څه ته مینه کوي که نه زده کړي، ناممکن ده، ټول ممکن ده زده کړي. یعنې لکن یعنې د شنوا ژبه هم سخته ده که نه زده کړې دي، سریلانکۍ ژبه هم سخته ده، یعنې ته وکړي چې بس واوره زده کړي. او په افغانستان کې خلک مینه سره وه، خوشحاله الحمدلله ډېر خوشحاله. الحمدلله ما اوس الحمدلله لکه اووه نیم کاله کېږي، الحمدلله مشکل نه لرم. او په پښتو ژبه کې چې خبرې کوي کوم لفظ یا کومه کلمه ته ډېر ستونزمن دي، سخت دي؟ ما ته حسانه ژبه حسانه لکه ټول پوهېږي ما لکه جواب ورکوم که نه داسې کوم سخت توری دی کوم څه په جمله نشته؟ سخته نشته، لږ دی لږ هغه به لږ انشاءالله ورځ کوم. خپلو مینهوالو ته دې افغانانو ته څه پیغام لري؟ خبره دا د ټول مسافرانو چې زموږ چېرته په افغانستان خارجي کې اوسېږي باید ستاسو کلتور مثلا ډېر ښکلي کلتور دی،
طبعا يعني السلطه التركيه هي كثير حاجه ما تروح شيء الحمد لله وما قرده الحمد لله نيجي قرده لما مونجا يعني مسلمان انا قلت الحمد لله شكر يعني ما تو الدنيا مسلمان عربية ما عايز توريان اصل ده المشهد اساس اسلام بالمشهد كده زي ما قلنا ان شاء الله جزاك الله